که هند او پاکستان سره په جګړه او مقابله کې شي نو څوک به یې وګټي؟ پایله به یې څه وي؟ برلاسي څوک دي؟ پوځ د چا قوي ده؟ او هغه امکانات چې د پوځ لپاره تیار شوي کوم دي؟ او د کشمیر پر سر لانجه کې به پاکستان د هندوستان مقابله وکړی شي که نه؟ آیا پاکستان به وکړی شي چې کشمیر ځان ته واړوي؟ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ ګلونو دوستانو. ګورئ ټکنیکل عرفان چینل ګلونو دوستانو، زموږ چینل سره سبسکرایب او که ویډیو مو خوښه شوي لایک او د ملګرو سره یې شریکې کړئ تر څو لا ښې ویډیوګانې تر تاسو در ورسوو. کور ودان ویډیو وګورئ. که پاکستان او هندوستان سره مخ شي نو کوم یو به یې وګټي؟ آیا امکان لري چې پاکستان د هند په مقابل کې اوسي؟ د دوی پوځي تمرینات او هغه وسایل پرتله کوو. د جوړېدو او له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته له بنګلادیش او هندوستان څخه یو پراخه سیمه د پاکستان په نوم جلا شوه. د پاکستان په نوم دغه پراخه سیمه وروسته د هغه څخه د افغانستان څخه هم د پښتونستان دغه یو برخه جلا شوه. په 1901 کال کې کله چې پاکستان تجزیه سو، له هغه څخه وروسته له پاکستان څخه هم بنګلادیش خپله لاره بیله کړه او خپل هغه سرحد یې معلوم کړ. له هغه څخه وروسته د هند او پاکستان سرحد کشمیر وټاکل سو چې تر اوسه هند او پاکستان د کشمیر پر سر 3 سترې جګړې کړې دي چې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیکي او فرهنګي اړیکې خړې پړې کړې دي او لا هم روانې دي. او تازه د هند او پاکستان سرتیري یا پوځیان سره نښته شوي دي، یعنې خوله په خوله شوي دي. دلته د هند او پاکستان پوځونو ته لنډه کتنه لرو. لومړی، پوځي ځواک ته د ځانګړې شوي بودیجې. هندوستان خپل پوځ ته 1.95 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. دا سروې په 2018 کال کې شوې ده او له هغه نه وروسته پاکستان هم په خپلو پوځیانو لپاره 11.9 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. نو له دې څخه معلومیږي چې 1/2 برابره د پاکستان هند خپل پوځیانو ته معاش ځانګړی کړی دی. دوهم، په اټومي کې هم ورڅخه هند مخته دی. د هند دغه سرګلولو د اټومي شمیر 149 او د پاکستان د اټومي سرګلولو شمیر 140 دی. پوځي کتنه. هند او پاکستان پوځیان د هند پوځیان د پاکستان څخه 1 او 2 برابره زیات دي. هند پوځیان 1,42,000 کسان پوځیان لري چې د پاکستان څخه 2 برابره زیات دي. او د پاکستان د پوځي شمیر 562,000 کسان دي چې په دې کې هوایي، زمیني او بحري پوځیان هم راځي. د هند پوځ 560 زغروال ټانکونه، 260 چورلکې، پاکستان بیا 2450 ټانکونه، 190 چورلکې، 415 زغروال ټانکونه چې د لیږدولو ګاډي دي او 580 دغه توپونه لري. دا د هندوستان هغه پوځي لیږدونکي وسایط وو. اوس د هندوستان هغه پوځیان چې پوځي وسایل چې په بحر کې اوسنی پاده کیږي. هندوستان یوه ایرکرافټ غټه بیړۍ لري. هندوستان یو ایرکرافټ 14 میډینس بیړۍ. 14 هغه بیړۍ دي چې میډینس بیړۍ دي پوځي تمریناتو لپاره، او 14 هغه جنگي بیړۍ دي دوی سره هغه چې د اوبو لاندې حرکت کوي. او په دې مقابل کې پاکستان د دغه هیڅ یو میډینس بیړۍ نه لري او یو ایرکرافټ بیړۍ نه لري او دفاعي بیړۍ یو څو دانې لري او د پوځي بیړۍ لري. اوس هم هوایي ځواک د هندوستان کمباج ایرکرافټ هغه تیاري 859 دانې دي او د پاکستان کمباج ایرکرافټ هغه جیټ الوتکې 109 دانې دي. نو دې څخه معلومیږي چې پاکستان او هندوستان سره مخ شي نو هیڅکله به پاکستان د هندوستان دفاع ونه شي کړی. ګلونو دوستانو، دا هغه معلومات چې تر تاسو